دوستانو سلامونه ودرنښت لرم صحت ولرئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د خوست د رئیس واده لپاره مو ټوله تیاریانې نیولې وې. قرار و چې سبا واده ونیسو، مګر دوې ورځې مخکې تاسو خبر یاست چې په کابل کې یو ډېره دردونکې، ځورونکې او کړونکې پېښه وسوله چې زموږ زیات شمېر هېوادوال شهیدان، زخمیان او زیاتې کورنۍ د غم پر ټغر باندې کښېنولې. شهیدان د خدای پاک غر کې رحمت وګرځوي، زخمیان ته د خدای پاک اجله شفا ورکړي، دردمنو کورنۍ د خدای پاک جمیل صبر، یوازې سکون او خوښي ورپه نصیب کړي. نو په همدې خاطر باندې تېره ورځ د ولایت مقام د خوست ولایت مقام سره په هماهنګۍ باندې د ثبت نام کمیټې سره او د زمانو او کورنۍ سره په ګډه مو مجلس درلودی. د کاج ښوونیز مرکز د شهیدانو روح د خوښۍ په خاطر باندې مو د قرآن عظیم شان ختم درلودی. زخمیانو ته د اجل شفا په خاطر باندې مو دعاوې درلودلې او په ضمن کې مو د دغه دردمنو کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر باندې مو د خوست د رئیس واده وځنډوي. دا چې د ډېرو ولایتو څخه دوستان غوښتل چې په دې واده کې ګډون وکړي، نو دا ویډیو په دغه خاطر باندې نشر و تر څو هغه دوستان ټول ته زنګونه نسو وهلی او یا هم د چا ټلیفون نمبرونه نه دي راڅخه. نو په دغه خاطر باندې دا ویډیو خپروو تر څو چې هغه دوستان خبر وي. وروسته چې هر وخت نیټه معلومه شوله انشاءالله بیا به دوی سره خبر کړو او دعوت پرې کړو رسمي. اوس ټوله دوستان ورته ناست دي، هغه کارټونه او سکیورټي سټیکر یا امنیتي سټیکر بېرته پر کارټو باندې ولي د سره څخه او پاته سو تاریخونه یې ورته تنظیموو د خیره سره. نو دا دي دوستان ټوله ورته ناست دي د خیره سره. بس د ټولو دوستانو څخه نړۍ مننه چې ناویانو او زمانو ته تحفې ورکړي دي او هغه چا چې تحفې ورکړي دي هغه د زرهاو کسانو مخته تحفې ښوول کېږي او هغه کس به تحفه خپل په لاس باندې وزمانو ته ورته تسلیموي. بس خدای پاک دې ټولو ځوانان ته یې وزونه ورکړي او هیله کوم دوستانو د حق د لارې و ټولو شهیدانو ته دعا وکړي چې خدای پاک یې غر کړي رحمت او جنت فردوس یې ځای شي او زخمیانو ته د اجل شفا او دردمنو کورنۍ ته د هوساینې یوازې او خوښۍ غوښتل رسي. او د رئیس واده ټولو ناویانو او زمانو ته د صحت سلامتۍ، خوشبختۍ او د پراخې روزۍ او د صالح اولاد دعاوې وکړي. دعا تکبیر بدلوي. دا دي ځوانان دا دي ټوله ناست، خدای پاک مو راته وساته. دوستانو هیله کومه په دعاو کې مو مه هېروئ.